سلامونه، هیله ده ښه به یاستئ. د فیسبوک او سوشل میډیا ټولو لیدونکو بیا هم سلام. لکه څنګه چې مو په تیر پوسټ کې تاسو د نورستان د لارې لنډه ننداره وړاندې کړه، نو همدا مهال موږ په نورستان پارون ولایت کې یو. تاسو پوهیږئ واورې موسم ډېر ښایسته دی او هر ځای ته چې ګورئ نخترونه دي، واورې دي او دا هر څه ډېر ښایسته سپین کړي. موسم ډېر شانداره دی، ډېر خوندور دی او دلته د ملګرو مینه نه هېرېدونکې ده. واقعیت د هر څه نه موږ ډېر زیات خوند اخلو، خو د دې واورې همدا مهال موسم چې تاسو یې ننداره کوئ په نورستان کې ډېر زیات خوندور دی. که چیرې شوق او علاقه لرئ، لږ تر لږه ملي پارک نورستان ته سر راښکاره کړئ. د سفر دوام او ادامه. موږ نو بیا د ځان لپاره داسې یو ښایسته ماحول هم لرو په نورستان کې. د ملګرو د کور آبادي ګرمه بخارۍ ده او پرېمانه لرګي دي په نورستان کې. تاسو د دې اور ننداره کوئ. واقعیت چې کله اطاق ته سړی راشي نو دغه د واورې خوند او د دې خوند هر یو جلا جلا ځانګړي خوندونه شته پکې. نو ملګري هم ډېر زیات مینه راکوي. سفر همدا دی چې تاسو مو په تېرو ویډیوګانو کې وویل موسم واورین هم چې کله خوند واخلو او لږ لږ مو ساړه وشي نو بیا تاسو وینئ دا بخارۍ دی، ګرم اطاق ده، بیا دلته راځو چای پیدا کېږي او ټول څه چې موږ غواړو، یعنې خوراکي توکي راشیان ښه منظم جوړ دي، ملګري آباد دي بیخي انشاءالله. او ګورو نو چې موږ سفر لا نور څو